بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوال. یو ځل بیا د هسکې مینې ولسوالۍ د دولت خیلو په سیمه کې یو چې زموږ تر څنګه یعنی معلم صاحب ظفرالدین ناست دی چې ډېر عمر دی، خو انشاءالله چې الله جل جلاله ډېره پوهه ورکړې او ډېر پوه دی د پخواني یعنی زموږ د مشرانو نه دی. مونږ د معلم صاحب څخه یو څه پوښتنه کوو چې دا به تاسو ته یعنې د تېرو وختونو د ولسونو او د تېرو وختونو کم اتفاق جرګې چې وي، د ولس دودونه کم مسلې چې وي، په هغې کې به تاسو ته معلم صاحب خپل معلومات درکړي انشاءالله چې معلم صاحب ظفرالدین زموږ سره ناست دی. أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفخه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هسکې مینې د ولسوالۍ مربوطه چې د مندیزۍ په نامه یادېږي 3 قومه دي. دا د غونډو شینوارو د دور بابا نه تر د هارون بابا کنډوه پورې د ټولو شینوارو مخکښ او تورالي خلکو دوی اتفاق او اتحاد خوښو. د ځان دپاره یې ګټه نه کړه، د ټول ولس په ګټه یې کار کړ. همدغه خلکو چې خپل حدودات تر ننه پورې ساتلي، یعنې د سپین ورځ لمنه کې اوسي او تر شیخ سعید ترکي او تر د هارون بابا کنډوه پورې دا منطقه ټوله روغه سلامته ساتلې ده. دا دوی د اتحاد او اتفاق او د ښځلو برکتو. د هسکې مینې ولسوالۍ خلک چې په هر ځای کې د سختۍ سره مخامخ شوي دي، انشاءالله دا په ټولو شینوارو کې سر ته وتلي چې د هغې جملې نه په شینوارو کې په یو کلا باندې جنګ و او هر شینواره نازیان سنګوخیل او نور به چې په ورغله، یو به چې ولګېده نور به شی راتښتېده او مندیزي چې ورسره مخامخ شو ناسم په شلم پور واوښته او بیا ټول شینواري ورپسې څنګه شو واوښته. نو دا دوی اتفاق د دوی په هسکې مینې په درېواړه تپو کې مندیزي کې پوه سړی به مخ او ناپوه به ورپسې و. دا چې اوس ګډوډي منځته راځي، پوه شاته دی ناپوه مخکې دی. کوم سړی چې مشر دی هغه د ځان دپاره کار کا، د خپل جب دپاره کار کا. د منطقي ولسوال او نور نمایندګان ټول ځان ورګډي کوي او داسې کار نه کوه چې دا د ولس په ګټه وي. همدغه علت دی چې ځانځاني ده په هر قوم کې چې ځانځاني او خودخواهي هغه مملکت مخکې نشي تللی. نو دوی دپاره پکار دی چې لاسونه سره ورکړه، پوه خلک مخکې کړه، ناپوهه او پوه خلک بیا د ټول درېواړه تپو د کشرانو او مشرانو سره په هر کار کې مصلحت وکړه او مشوره ترنه وغواړي او بیا هغه کار باندې اقدام وکړه. دولت د هسکې مینې د ولسوالۍ ټول مامورین هم په کنټرول کې وساتي، داسې کنټرول کې وساتي چې هغه د